د ماښام نه بعد 2 رکعته سنت بیا بهتر دا ده چې دا په خپل کور کې وشي. حضرت ابن عمر رضی الله عنه وایي چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د ماښام نه بعد د ده په کور کې 2 رکعته سنت کړي خو اوښی و د نبي علیه السلام. دا بل روایت کې راځي چې ما د نبي علیه السلام نه 10 رکعته سنت په یاد دي په شپه او په ورځ کې 2 رکعته د ماسپښین نه مخکې 2 رکعته شاته 2 رکعته د ماښام نه بعد 2 رکعته د ماخوستن نه بعد. د سهار سنت خو ما لیدلی نه دي ځکه قبل صلات خو زه د ده کور ته نه شوی ورته خو خپلې خور حضرت حفصې راته ویلي دي چې نبي علیه السلام به د سهار د لمانځه نه مخکې هم 2 رکعته کړه. وایي دا تخصیص حکم د ماښام تر سنتو پورې نه ده. په ټول نفلي او سنتو اعمالو کې کوم سنت چې جمع نه وي پکې، اوس تراویح هم سنت خو جمع ده پکې، یا هغه سنت چې تحیت المسجد ته چې تحیت المسجد ته په جماعت کې بهتر دي کې به تراویح دي چې جمع ده پکې په جماعت کې به کې نور عام سنت و نفل هغه بهتره دا دی چې په کور کې وشي. د ریا او د دغو نه خالي وي کور هم د عبادت نه خالي نه شي. خو یو خبره شته ورسره، وایي دا سنت په کور کې بهتر دي هلته که د سړي دا یقین و چې د ما نه سنت پاتې کېږي نه، که د جماعت نه ووځم په خبرو لګیا کېږم په یو کار مشغوله کېږم بیا دغه دپاره بهتر دا دی چې سنت په جماعت کې وکړي. خو که شغل او شی نه راتلو څه مشکل نه پیدا کېدو بیا خو ټول نفلي لمونځو کې بهتره دا ده چې هغه په خپل کور کې یا په خپله کوټه کې وشي.